امام غزالی رحمه الله فرمای احیاء علومالدین کی چې د قرآن پاک تر تلاوت را لاندې بل داسې افضل عمل په مستحباتو کې نسته تر ذکر الله تیره یا به د رب العالمین د کلام تلاوت کوي د قرآن پاک که دې تلاوت نسو کولی قرآن پاک دې نه وزده بس متصل را ولاړ شه د رب العالمین ذکر کوه یاد کوه دا هم هغه لار ده چې رب العالمین ته دې رسوي دا هم هغه لار ده چې تا ته د رسول صلی الله علیه وسلم مینه در نصیب کوي د غافلینو څه مه کېږه هغه انسان د ځانه مه جوړوه چې قرآن پاک هم نه زده ذکر هم نه کوي یاد د رب العالمین هم نه کوي سوچ وکړئ فکر وکړئ دا فضیلت زموږ ستاسې په لاس کې دی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بریئہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په هر وخت کې ذکر کوي دا د هر وخت معنا دا چې په کثرت سره ذکر کوي په ډیروالي سره ذکر کوي دوی استثناء علما ځینې کوي په وخت کې د جنابت ذکر قرآنی نه دی کړی تلاوت نه دی کړی لسانی بیا کوي او په وخت کې د قضای حاجت ذکر لسانی نه دی کړی قلبي بچالالو په زړه به د رب العالمین ذکر کوي زما عزیزانو د الله رب الجلال اولیاء چې ولایت ته رسیدلي دي هغه علما رباني علما چې د خدای مینه ور نصیب شوې ده هغه د خدای په یاد باندې د رب په مینه باندې